لکه څنګه چې په افغانستان کې قایم دي دشمنان هم زیات دي د دشمنانو نه دغه نظام ساتل د دې واجب او دا اله کېږي چې موږ وسایل ولرو موږ خپل ټانک ولرو موږ خپل جهاز ولرو موږ نور ضرورت ولرو لکه څنګه چې د اسلامي حکومت اقامه کول واجب ساتل واجب او هر هغه وسایل چې په هغې باندې موږ خپل نظام ساتلی شو خپل ملت ساتلی شو خپل سرحدات ساتلی شو هغه هم واجب د هغې علم دا هم واجب نو د اسلامي حکومت دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی او دغه اسلامي حکومت چې دوام پیدا کړي بقا پیدا کړي دا به هله پیدا کړي چې دا د مسلمانانو هغه ضروريات دا هم پوره د هغې لپاره د تحفظ وسایل دا هم ولرو د مسلمانانو ضروريات پوره کول دا د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مسلمانانو ضروريات پوره کړي او دا فرض مستحب نه دي لکه څرنګه چې په اسلامي حکومت باندې د مسلمانانو دینی ضروريات پوره کول واجب دي همدارنګه په اسلامي حکومت باندې د مسلمانانو دنیوي ضروريات پوره کول دا هم واجب نو چې هر کله واجب دي نو اوس دې ته د اسلامي حکومت توجه دا ضرور ده دا د اسلامي حکومت هغه ذمہ داري جوړېږي چې څنګه د مسلمانانو ضروريات دا پوره کړي د مسلمانانو ضروريات وخت باندې فرق کوي زموږ فقها لیکي چې کله یو سړی کور ولري دا په ضروريات یو کې داخل دی نو د پدې کې زکات نشته دا یو سړی سورلي ولري موټر ولري دا په ضروريات یو کې داخل دی پدې کې زکات نشته نو سړی د کور سامان ولري وسله ولري خادم ولري دا په ضروريات یو کې داخل دی موټر د مسلمان لپاره دا په ضروريات یو کې داخل دی دا د هر مسلمان ضرورت دی یوازې د غني نه د ټول مسلمانانو اسلام وایي دا ستا ضروريات په ضرورت اسلام کې داخل دي په دې نه بغیر ستا مطمئن ژوند مخې ته نه راځي چې کور ونه لري ګاډی ونه لري د کور سامان ونه لري وسله ونه لري خادم